لکه حدیث د مسلم کې راځي ډېر ښکلی حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل الله رب العالمین یو مؤمن د قیامت په ورځ باندې یو طرف ته کې ډېر خلک به داسې چې الله به یې ذلیله کړي ورته به وایي چې دا ګناه دې کړې وه او د خلکو په مخ کې به یې رانیولي دا دې کړې ده او دا دې کړې ده او دا د عملنامه په ګس لاس باندې واله زه جهنم ته ټولو خلکو په مخ کې به شرمنده شي او ډېر خلک به داسې چې رب العالمین به یو طرف ته کړي او الله رب العالمین به ورته وایي چې هی بنده دا ګناه دې کړې وه دا دې کړې وه او واړه واړه ګناهونه به ورته رامخې ته کړي او حدیث کې راځي دا مؤمن انسان به یریږي چې اوس الله رب العالمین ورته هغه لویه ګناهونه رامخې ته نه کړي چې یو بنده دا ګناه دې ولې کړې وه دا دې ولې کړې وه زړه کې به یو یری نو دا مؤمن انسان به انکار کولی نشي او دا به وایي چې او یا الله دا خو مې کړي دي الله رب العالمین به ورته وایي چې زمانه دا ټول ګناهونه مې درله په نیکیو سره بدل کړل نو په دغه ټیم کې دا مؤمن انسان به خپل غټ ګناهونه راښکاره کړي الله زما پلانې غټ ګناه او پلانې غټه ګناه مې کړې وه پلانې غټه ګناه مې کړې وه امراله په نیکیو سره بدله کړه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخندله ویل عجیبه انسان دی اوسه پورې یریږي چېرته الله راله هغه ګناهونه رامخې ته نه کړي او اوس خپله رب العالمین ته رالګیا شو چې الله دا ګناه مې کړې وه دا خطا مې کړې ده الله خو دومره مهربانه ذات دی